کړی دا ابو الحسن انطاکی دا یو عالم دی دا خواته تقریبا 10 کسان راغلیو 10 کسان د هغې نه سوا او د هغې سره روټۍ ورسره خو کافي کېده نه چې ټولو ته ورسیږي نو اوس غریبانان څه چل کوي هر یو دا وایي چې یاره که زه دله ورکومه نو بیا دا خفه کېږي چې یاره ما څه خو هم شته دی نو طریقې کار یې دا وکړو چې دا روټۍ ماته کړه لږ روټۍ ورسره وه د 10 نه زیات کسان دي روټۍ ماته کړه او تیارې جوړه کړه چې هر سړی ځان له خپل خوراک وکړي نو چې کله رڼا بیرته ولګېدله خیال داره چې هر سړي به ځان له خوراک کړی کله چې رڼا ولګېدله روټۍ ځای په ځای باندې پرته ده یو کس ته یوه نوڼۍ نه پورته کړې هر یو دا سوچ کړی دی چې زه دې خیر دی ونه خورم خو چې دا بل ملګری وخوري بل دا سوچ کړی دی چې زه دې ونه خورم خیر دی خو چې دا بل ملګری وخوري زما نو د ایثار ماده من کې کمه ده ایثار من کې نشته دی ماښام چې کله موږ روټۍ ته کینو روژه ماتي په ټیم کې هر سړی په لوښو باندې راوریږي خو دا چا خیال نه دی کړی چې دې غریب دا کم مزهدار خوراک ما پخ کړی دا به هغه خوړلی که نه بیا خوړلی کله کله که ستاسو خیري په دې ګاونډ کې د سلانه راولګي که نه ښایسته خوراک یې نه پخ کلی که نه نو په لوښي کې هغه بېکاره خوراک ورته دې ګاونډي له ویسي چې کېدی شي هغه پکې ښه خوراک راکړي کله کله داسې هم کوي زما ورونو چې هغه راځي مخکې ما د دې نه دا خره ده چې زه یې په خپله باندې ویسم چې زه ونه بیا وروسته په لوښي ګارتم د هغې په بدل کې د هغې نه ښه دا نه ده چې زه ونه مخکې ویسم چې هغې ته خپل خوراک هم پاتې شي لکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه وایي مۍ ته زړه شوی مۍ نه میلاوېده په مدینه کې مۍ نه میلاوېده څه موده پس مۍ میلاو شو چې مۍ میلاو شو خوړې او دا وایي د بیمارۍ نه لږ روغ شوی نو کمزوری شوی چې چېرته لږ څه ښه خوراک وکړمه مۍ چې کله ونه پوه که څه په خوارو زارو پیدا شي په دې دوران کې مسکین راغی دی راولګېد هغې په روټۍ کې ونغښته یوه نوڼه یې تینده کړې ویل دغه غریب له ورکوي ویله هغه غلام یې راولګېده مخکې چونکې اوس یو درهم ورسره و دا خوراک یې ویوړ خو هغه مسکین لی ورکړو ویل دا روپۍ واله او دا خوراک به دا بېرته موږ ویستو هغه ویل بس ټیک ده بېرته راغی امیر دغه ته وایي عبدالله ابن عمر ته وایي زه کار مې وکړو وایي هغه له مې پیسې ورکړې او تا له مې خوراک بېرته راوړ ویل شاه فورا بېرته واله بېرته پورته کړه خوراک فورا یې بیا خوراک بېرته پورته کړو ویل ویې هلته دا خوراک به ته واله خو چې پیسې دې بېرته وادلې ګورې پیسې مو ته پرېږده هر څه ورته پرېږده دا ایثار دی زما وروڼو راځئ زما وروڼو په دې رمضان کې د ایثار ماده پیدا کړو بل انسان په ځان باندې غوره کړو د بل انسان دغه ضرورت چې کوم دی موږ پوره کولی شو موږ بیا پوره کوو الله رب العالمین نه سوال دی چې الله رب العالمین موږ کې د ایثار ماده پیدا کړي الله رب العالمین زموږ دا روژې قبولې کړه موږ له توفیق راکړه چې داسې اعمال وکړو چې ته پرې رانه خوشحاله شي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين